اتم ادب چې صحیح حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم الا يتكلم وهو يقضي حاجته. یو سړی خپل حاجت پوره کوي نو په دې حاجت کې بدن نه سړی خبرې نه کوي، دا ناروا ده. مخکې جمعه کې هم د دې وجلکی ما ویلې و، خو دې جمعه کې د هغې دپاره نور دلایل وایو. په دې کې سلام کول ناروا ده، په اودسماتې باندې سلام ناروا ده. او دا اودسماتې والا سړی به وعلیکم سلام چاته نه وایي، د سلام جواب به نه ورکړي. هغه ذکر چې تېره جمعه کې ما ویلو همدغه ذکر به سړی وکړي. هغه دعاګانې درې ما ویلې وي یا دوه دعاګانې او بعضې الفاظ د هغې نور، دغه الفاظ به سړی وایي چې مخکې نه سړی چې قضای حاجت ته داخلېږي بس باقي خو بیا چپې نور اذکار مسکار به نه وایي. که په دې ټایم کې اذان کېده د اذان جواب به هم نه ورکړي. یو ادب علماو لیکلی د هغه دا دی چې ته باتروم ته روان یا قضای حاجت ته روان او اذان شروع شو نو بیا به انتظار کې، اول به متیاز نه کې، د اذان ختم شو د هغې جواب دی ورکه، د هغې وروسته به اودسماته کې. دا یو ادب علماو لیکلی دی. خو چونکې اودسماته کله کله داسې چې د سړي د وس نه وي یا سړی مخکې اودسماتې د ناستې و اذان شروع شه نو به اودسماتې کې به د اذان جواب نه ورکوي، په تا دا نشته د الله د طرف نه. حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنه په دې دلیل دی ان رجلا مر یو سړی تیر شو ورسول الله صلی الله علیه وسلم یبول، د الله نبی تشو متیاوز ته ناست، فسلم علیه، نبی اسلام باندې هغه سړی سلام واچو، فلم يرد علیه، نبی اسلام دغه جواب ورنکړ. دا یو قسم الفاظ دي. بل لفظ دی دا مسلم کتاب الحیض کې دی. بل لفظ مهاجر بن قنفذ وی وزرالم نبی صلی الله علیه وسلم قال وهو يبول، هغه تشو متیاز کوړي نو ما په سلام واچو، مال جواب را نکو حتی توضأ تردی چې اودس وکړ. ثم اعتذر الیه، بیا عذر پیش کو دې صحابي ته چې ستاسو سلام جواب ما ذکر تاخير کو. انی کرهت ان اذكر الله على طهر، چې زه په دې خبره باندې مکروه ګڼم چې د الله ذکر وکم مگر په طهر باندې، الا على طهر، مگر په طهر باندې. بل روایت کې او قال على طهارة، په پاکۍ باندې. دې حدیث کې ډېرې فائدې د پیغمبر دی احترام ته ګوره چې د سلام او د وعلیکم سلام څومره احترام کوي. بلکې موږ وعلیکم سلام بیا اودس ویل شو دا جایز ده، لیکن محمد رسول الله د دې خبرې به پام کاوه، د دې خبرې به اهتمام کاوه چې سړی ته به وعلیکم سلام د پاره اودس کاوه، داسې اهتمام به کاوه. څومره پاک سړی او څومره نفیس او مزیدار طبیعت الله رب العالمین ورکړو. بلکې یو حدیث کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم به سړی سلام واچو او نبی صلی الله علیه وسلم نه پس هغه جواب ورنکړ او دسه وچ کو بیا پر دغه وتړو به دیوال باندې دغه وخت تیمم وکړه، دغه نه پس ته وعلیکم سلام وایو او بیا ته ویل چې دا خبره بد کړم چې الله ذکر کوم بغیر دا اودس نه. دا بخپل ځکه ان شاء الله د دې تشریح بیانو په خپل ځکه، لیکن اساس د پیغمبر صفائی بیا اودس وعلیکم سلام ویل جایز دي، ځکه د به سم 24 غنټه په اودس کې نه ګرځي. دا د حدیث د معلومیږي. خو دومره د پیغمبر غ صفائی د تویمه د محمد رسول الله د الله د خبرو ادب د تویم د حدیث ادب د تویم هغه ټکی چې کې د الله نومونه راغلي دغه ادب د تویم. څومره با ادب سره او څومره نفیس او پاک مزاج الله ورکړو چې چاته به وعلیکم سلام به اودس نه وایو، هغه به زر او دس کو بیا به وعلیکم سلام او سړی ته به عذر هم پیش کړ. علماء دلته نقطه هم لیکل چې د سلام جواب ورکول واجب دي. دی وجنه په دنه سلام کول په لیټرین کې یا چاته وعلیکم سلام ویل یا دنه موبایل کا الله شي باغی سلام علیکم ویل ان شاء الله ویل دا ټکی ټول ناروا دي. او زما خلکو ته تعجب دغه مليانو ته چې خلکو تعویذونه لیکي او په تعویذونو کې دنه اذکار لیکي، قران آیتونه به لیکي یا به احادیث لیکي او یا به نور ذکر اذکار په کې لیکي او خلکو غاړه ته چول لیټرین د دل روانه. دا عجیب دي. مخکې جمعه کې دا خبره ما ویلې و، خدا یو جز زمانه پاتې شوی چې هغه سیس چې باقي کې د الله نوم لیکل شوی، ذکر په کې لیکل شوی، هغه انګوټه چې باقي کې الله اکبر لیکل شوی، راجح قول دا د دې سبب سره حمام د نه ورزي. ځکه ومن يعظم شعائر الله، دا د الله شعائر دا بهر سره لیکدي. امام ابن باز رحمه الله وی و د دې من د حدیث د درې طرق دی، په بعضو طرق باندې دا صحیح دی. اگر که په دې روایت باندې چا د انقطاع او د انکار کلام کړی دا روایت منکر دی. خو قرآن د نور دلایل نو دا معلومیږي چې قرآن د آیتونو بسړه تعظیم کوي، د حدیثو بسړه تعظیم کوي. هغه مولیان چې خلکو له تعویذونه لیکي
تعویذونه ناروا دي هغه مولان چې خلکو باندې سختونه سرټي او دا سایان په خلکو باندې سرټي او تعویذ خلکو له لیکي او دا ادب ته نه بیان چې لیټرین ته بنا ورځي د خزي کمرې ته بدن نه ورځي بهر قضای حاجت ته بنا ورځي د قران آیتونه ستاسو مټ پورې ځوړندي ساده غوا د لکې پورې ځوړندي د بيزي د لکې پورې ځوړندي د غوا د خکر پورې ځوړندي او باقي د قران آیتونه لیکلي عجیب خبره ده قران ګستاخی نه نسب او به هندستان والو ته موږ وایو چې هندستان مرداباد هغه د قران ګستاخی وکړه او د حدیثو ګستاخی وکړه اسرائیل د قران ګستاخی او د حدیثو ګستاخی وکړه دا ګستاخی چې زمو استا مولا کې خلکو لیکي او من قضای حاجت ته د نزو د قران آیتونه زمو ساده مټ پر کلکی دا ناروا نه رسه دیو نورو د الله او د رسول خبر بسره ډیر لحاظ ساتي دا زمنګ د الله خبرې دي دا زمنګ د رسول خبرې دي دی باب کې باندې نبی رسول الله د خپل خبرو لحاظ ساتي د الله د خبرو به عظمت او د غي وقار بڑا کې سره ساتي